سفیان ثوری یو غټ امام تیر شوی دی، دا محدث مو، دا مفسر مو، دا فقیه مو، خو الله رب العالمین ډیر علم ورکړو. سفیان بن سعید الثوری په هغه وخت کې بادشاه چې د هغې نوم ابو جعفر المنصور دی. ابو جعفر المنصور دا عالم راوغوښتو چې ته به موږ سره قاضي جوړېږي، جج به جوړېږي موږ سره. نو هغه انکار وکړو چې نه، ما خپل عبادت او خپل علم خپل دعوت ته پرېږده او دا جج کولی نشم. د نه کولو وجه دا وه چې کېدی شي زه به فیصله وکړم او ستا په طبیعت به برابره نه وي، ستا د وجې نه به بدلوم. اکثره بادشاهان، اکثره دا فیصلې کوونکي قاضیان چې د دې بادشاهانو، د عمراو، د وزیر اعظم او د دې غټو غټو خلکو نه مني، وایي ما نه به بیا زیاتې وشي. هغې ویله ښه ته خبره نه مني. ابو جعفر المنصور خپل غلام ته وویل، خپل هغه خادم خپل فوجي ته ویل چې ورشه منډه سرمن هم راوړه او تور هم راوړه. دا سرمن مې دې لپاره راوړله چې دا پې حلال کی او ټوکړه ټوکړه کی چې دا وینې په دې میدان کې په دې کمره کې ونه غورځېږي چې دا ځای ګنده نه شي. هغه فورا فوجي ولاړو، دغه څوکیدارو چې لاړ هر څه حاضر کړل. نو په دغه وخت کې سفیان ثوري پوه شو چې دا خو رښتیا ما وجني. نو صرف دومره ورته وویله چې ایها الخلیفة انظرني الى غد آتیک بزئی القضاة. بادشاہ سلامت، صرف سبا پورې ماته وقت راکا، زه به سبا راشم او زما به د قاضیانو دا چوغه او جبه او چپن به مې اچولی وي، بس قاضي به شم او په کرسۍ به کښېنم، فیصلې به کوم. کله چې شپه شوه د سوچ وکړو که دلته اوس فیصلې کوم نو د حق فیصلې ډېرې کولی نه شم. رکب دابته، خپل مرکب او خپله سورلۍ باندې سپور شو، لاړ د دې کوفې نه ووتو. د عراق کې د شپې ډېر مزل یې وکړو خو دغه ځای نه ووتو. کله چې سهار شو ابو جعفر منصور وکتل چې سفیان ثوري خو رانغی، خپل لښکر او خپل فوج او خپل عسکرو ته حکم وکړو چې ځئ لاړ شئ، تاسو وګورئ ورشئ منډه دا راولئ. هغوی چې وکتل د کوفې په اطرافو کې سفیان ثوري نه و، وتلی و د شپې. چې فوجیان رالوی هغه خو نشته، اعلان یې وکړو چې چا ماله سفیان ثوري یا ژوندی راوستو او یا یې د هغه سر کټ کړی نو فلهو کذا و کذا، زه به ورله دومره انعامونه ورکم. دی روانو، لاره کې یو باغ راغی. په هغه وخت کې قانون دا و چې یو سړی به بل ملک ته تو چې یو ځای پورې به ورسېدو، په ښار کې به یې مزدوري وکړه چې ځان له څه وګټي، په دې مزدورۍ باندې مخکې لاړ شي. مثلا فار ایگزامپل یو سړی دی سعودي عرب ته راځي، نو دی د پېښور نه د پېښور نه را روان شي، کراچۍ پورې مزل وکړي، کراچۍ کې ایسار شي، لږه مزدوري نوره وکړي، کراچۍ نه بیا په سمندر کرۍ ځان له پیدا کړي، بیا چې بل ښار ته راورسېږي لږه مزدوري نوره وکړي. داسې به هغه وخت کېده. وجه دا وه چې پیسې به دې وړلې ځان سره، نو په لاره کې خلکو به درنه اخیستې. نو اجر نفسه عند صاحب بستان، د دغه باغ والا سره ځان مزدور کو. باغ والا سره و، د باغ مالک ته یو ځل تپوس وکړو، وایي ته د کوم ځای؟ وایي زه د کوفې. وایي رطب الکوفة خیر ام رطبنا؟ وایي زمونږ د باغ کجورې ډېرې ښایسته دي که د کوفې؟ هغه ویل ما ته پته نشته. وایي څنګه پته نشته؟ وایي ما ستا د باغ کجورې هغه نه دي څکلي، ګورې دې ځای ته، واقعي مطلب هم دې ځای کې مې دی. وایي تتصنع الورع، مونږ چې پښتو کې ویو هسې ځان ښې، بزرګ بزرګ د ځان نه جوړې، څنګه دې نه دي خوړلې؟ د دې زمونږ د باغ نه خو سپي، کلاب او حیوانات هم خوراک کوي. وایي نه ټیک د هغوی به کوي، خو فلم تأذن لی، تا ما ته اجازه نه ورکړې چې زما د باغ نه خوراک وکړه. څو میاشتې تېرې کړې وي، یوه کجورې نه ده خوړلې. دې ته ویل کېږي تقوا او د حرامو نه اجتناب. بیا ګورئ چې د دې انسان دعا هم څنګه قبلېږي. نو دلته د دې باغ مالک د دې یو ملګری هغې خبر کو چې زما سره باغ کې داسې یو مزدور دی،
داسې قصه وکړه. هغه ورته ویل دا خو به سفیان نه لکه خیال هم کړی یو نیک انسان چې مشهور شي په ټوله علاقه کې مشهوري، دا فلانه خو به فلانه نه و یاره ټیک ماته دا ښکاري د عبادت او د بندګۍ ته چې ګورم. نو هغه ورته وویله چې بادشاه د ده په نیولو یا په وجلو باندې دومره انعامات مقرر کړي، نو راځه دا به ګیر کو، موږ به انعامونه واخلو، مالداره به شو. خو الله رب العالمین سفیان ته زړه کې وراچوله چې دا خلک تا نیسي، چې دی پوهېدو د شپې د هغه ځای نه مو ووتو، یمن طرف ته لاړو. یمن کې په بازار کې همدغه شان مزدوري کوله، خلکو ایسته بدنامه پې ولګوله، تهمت چې ده غلا کړې ده. لاس نیولی یې راوستو ګورنر ته. والي د هغه وخت چې کوم چې دې ته کته پورته وکتل، نو عالم سړی و که خیال هم کړی د دې علماو په دې مخونو کې یو نور یو رڼا وي چې یاره دا او غلا دا خو ناممکنه ده. تپوس یې ته وکړو غلا تا کړې ده؟ وایي نه ما نه ده کړې. دې خلکو نو وایي خلکو هسې تهمت را باندې وتړو. ته څوک یې؟ ستاسو نوم دی؟ زما عبدالله د الله یو بنده یم. وایي نه رښتیا نوم صحیح نوم دې راته وښایه. ستا دې په الله قسم وایي ستاسو نوم دی سفیان. ستا دې په الله قسم ستا د پلار څه نوم دی؟ وایي سعید. سفیان ابن سعید الثوري هغه سړی چې مونږ ته بادشاه امر کړی چې چېرته هم ګیر کوریا والی. خو ورته ویې ویله لو كنت مختبئا تحت قدمی، که ته چېرته زما د خپو د لاندې پټ وې نو زه به خپلې خپې پورته نه کم، مانه تا به رسوا نه کم او تا به چاته حواله نه کم، خو چونکې زه مجبوره یم د دې ځای نه وځه. هغې ویل صحیح ده. لاړ مکې طرف ته، مکې ته ورسېدو. مکې ته چې ورسېدو دا خو غټ عالم و، خبره مشهوره شوه چې امام سفیان راغلی. دا علما، دا طلبا، د علم یو چینه او د علم یو سمندرو علمونه خوارو شو. نو هغه مشهور شو. چې مشهور شو هلته ابو جعفر المنصور په عراق کې خبر شو چې سفیان ثوري هغه په مکه کې دی. نو سفیان ثوري په مکه کې چې و د مکې والي او ګورنر ته هغه وویله چې سفیان د کعبې نه درنه ونوځي، د بیت الله شریف نه بهر اجازه ورنه کړي، زه در روان یم او د ده دا سر به زه د بدن نه جدا کوم. دې ټیم کې د علما م ویرېدل چې د سره کم ملګري ټول ته جدا شو، ټول ته لاړل. او چې ابو جعفر المنصور د خپلو فوجیانو سره روان دی د مدینې په لاره باندې عراق ته دا مکې ته راتو، چې دا سفیان ثوري په خپل لاس باندې دی قتل کی. اوس ګورئ دې ځای ته د کجورو په باغ کې دی اوسېدو، د حرامو نه اجتناب کو، خپله خېټې ته حرام نه دننه کول. اوس د یو بادشاه د پور نه رب العالمین څنګه ساتي چې ټولې لارې پې بندې شوې او ټول ملګري هغه ترې نه جدا شو. نو په دغه ټیم کې سفیان ثوري راغی. سفیان ثوري چې راغی کعبې خواته ورغی، ملتزم کې او په دغه ځای کې لاسونه پورته کړل، دعا یې غوښتل شروع کړل. دعا غوښتل هغه دا و چې د دعا کې دا وویل عزتمندو چې اللهم انی اقسمت علیک، اے الله زما دې قسم وستا په ذات باندې چې الله يدخلها ابو جعفر، اے الله که زه چېرته په حق یم زما کوم عبادت تا قبول کړی رب العالمین، نو دا ابو جعفر چې په دې غرور او تکبر سره را روان دی زما د مرګ دپاره، اے الله د دې مکې په دې حدودو کې داخلم نه کې. فورا دعا لاړه بره وخته. د اسمان نه ملک الموت چې کله دا ابو جعفر المنصور د مدینې حدود کراس کول او مکې ته دننه کېدو، نو فقبض، نو په دغه ټیم کې د روح هغه پورته کړی شو، وفات شو. نو چې راغی مکې ته را دننه شو په داسې حالت کې محمولا چې د هغې جنازه یې راوړله. دی خو راغلی و د مرګ د دغه دپاره سفیان ثوري دپاره، خو الله رب العالمین د ده دعا قبوله کړه. دا دعا ولې قبوله شوه؟ وجه دا وایي زما عزتمند ورونو چې د حرامو نه اجتنابو. زما محترم ورونو خلاصه د خبرو دا شوله چې مونږ او تاسو خپل رب رحیم لرو، رحمان لرو. په کار دا ده
په خپل رب باندې پوره یقین او بروسه وکړو او دا دعاګانې د عامې کو که دعا نه کوو الله زموږ نه ناراضه کیږي. دا نن سبا چې د مشکلاتو سره مخ یو وجه دا چې موږ لاسونه نه پورته کیږي. نو دارنګه دا خبره خپلو بچو ته خپلو زنانو ته دا ور رسول پکار دي چې دعا کوئ، دعا غواړئ، د دنیا دعا غواړئ، د آخرت دعا غواړئ، ټول مسلمانانو ته دعا کوئ. رب العالمین دې په دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.